د ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول بروغ جوړ خوښ او خوشحاله خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو حاضروم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو موږ د خپل کیبورډ له لارې که موږ ته څوک انګلیسي راولیږي یا پښتو موږ انګلیسي ته ترجمه کوو یا انګلیسي پښتو ته. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د دې لپاره به لومړی راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغلی نو دلته به تاسو ورته ولیکئ جی بورډ. دغسې دا جی بورډ دا به ورته ولیکئ او په لومړي سر کې چې کوم کیبورډ راځي هغه د ګوګل د خوا نه دی، یعنې زموږ او ستاسو موبایل ته چې دی هغه د ګوګل د خوا نه ورچول شوی دی او په هر یو موبایل کې دا موجود وي. په دغه ځای باندې به کلیک وکئ. که چاته یې اپډیټ لیکلی نو په اپډیټ باندې به کلیک وکئ تر څو دا کیبورډ زموږ او تاسو په موبایل کې انیبل شي، او که چاته یې اوپن لیکلی نو د هغه په موبایل کې بیا دا انیبل دی. نو زه په اپډیټ باندې کلیک کوم، لږ صبر ورته کوم تر څو کیبورډ اپډیټ شي. کله چې هم دا کیبورډ اپډیټ شو له هغې وروسته به راشئ د خپل موبایل سکرین ته او دلته باید تاسو یو بل کیبورډ ولرئ تر څو له هغې له طریقه تاسو دا په خپل موبایل کې سویچ کړئ. نو زه ملټیپلاینګ کیبورډ راخلاصوم. دلته په سویچ آی ټو ملټیپلاینګ په دې باندې کلیک کوم او دلته په جی بورډ باندې کلیک کوم. بل کیبورډ باید تاسو په دې خاطر ولرئ چې دا له سیټینګ څخه نه سویچ کیږي، یعنې نه انیبل کیږي. نو تاسو باید بل کیبورډ ولرئ تر څو د هغې له طریقې دا سویچ کوي یا انیبل کوي. نو دلته به زه په جی بورډ باندې کلیک وکړم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړو نو راځم د میسجو ځای ته او دلته یو میسج لیږم تر څو دا ټرانسلیټ کړم. دلته مثلا زه دا ټرانسلیټ کوم. دلته به په دا 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړو له هغې وروسته به راشئ ټرانسلیټ. په دې ټرانسلیټ باندې به کلیک وکړئ او بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په اوکې باندې کلیک وکړو نو دلته به انګلیش انتخاب شوی وي او دلته به چې دی تاسو خپله ژبه ورته انتخاب کړئ تر څو کومه ژبه تاسو غواړئ دا ټرانسلیټ کړئ. نو زه پکې پښتو پیدا کوم. دا یوازینی کیبورډ دی چې د نړۍ هره ژبه پکې شته دی. دلته به پښتو باندې کلیک وکړئ. نو زه دلته په پښتو لیکم. سلام به ورته ولیکئ. سلام مو چې کله ورته ولیکلو نو دلته یې دا دی دا ټرانسلیټ کوم. همداسې تاسو کولی شئ چې انګلیسي هم پښتو ته واړوئ. دلته مثلا های ورته ولیکئ چې دا یې درته ولیکلو نو تاسو کولی شئ ډایرکټ له همدې ځای څخه دا سینډ کړئ. په سینډ باندې به کلیک وکړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې دا ټرانسلیټ کړئ. مثلا زه غواړم اوس پښتو واړم. یوه خبره باید په یاد ولرئ چې ستاسو املا باید صحیح وي، یعنې املایي غلطي باید ستاسو موجوده نه وي. که چیرې ستاسو املا صحیح نه وي نو دا کیبورډ د دې کیبورډ ټرانسلیټر چې دی هغه کار نه کوي، ځکه چې دا په املایي غلطۍ باندې کار نه کوي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې نو له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ښایسته او ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.